السلام علیکم او ستړي وکیل خان یم او دلته خو بېګا وره شوې ده او دا وره چې کوم دی نو دا خبره د قانون تر مخه چې اوس به یې درکول هم غواړي که نه او تقریبا شپږ اته انچه وره شوې ده دلته په ورجینیا کې د امریکا ورجینیا ریاست په وډبرج نومې ښار کې که نه پښتو پول کې او دا درکول غواړي د دې نه مخکې چې دا فری شي او بیا پسې لږ بس نوره وره هم را روانه ده زه تاسو دا امر ښیم خو خلک چې کوم دی لارې کوڅې څه پاکي او د لارې کوڅې چې کوم دی دا به ما باندې قانوني فرض دی قانوني فرض څنګه دی مطلب دا دی که دا زه په څلوېښت ساعتو کې دا وره لرې نه کړم نو قانون راتلی شي او ماله چې کوم دی نو جرمانه هم راکولی شي او هغه جرمانه چې کومه ده دا په زرګونو ډالرو کې ده نو دا فلحال چې کوم دی نو دا ورته غوږ کېږده موږ شروع او د خپل د کور د مخې نه وکړو که نه دې ته غوږ کېږدئ تاسو دا که مطلب مثال په توګه زما کور خواته څوک راته ماته ټلی واله او دې ځای کې را پرېوتله نو بیا زه ذمهوار یم زه ذمهوار یم نو زه دومره ښه سړی نه یم چې وره لرېږم خو قانون چې کوم دی قانون ورته وایي پوجي ګاډی به پېژنې نو دا خبره خو بیا هم احساس پکار دی که نه دا خلکو سره چې کوم دی دغه شي او دا وره چې کوم دی نو تقریبا د دې وورې د وجې نن چې کوم دی د امریکا په ورجینیا ریاست کې او دا خبره چې کوم دی نو سکولونه دفترونه او هغه بند دي سرکاري سکولونه یادوم که نه هغه بند دي دا وره به درکو او بیا به چې کوم دی نو ګاډو نه به وره درکو او دغه حساب سره به ورو روان یو خلک پکې خوښېږي هم دي ماشوم ته که وګورو دا چې کوم دی نو ټیوب راغستی دی دا چې کوم دی نو دغه چې کوم دی دا پکې غروانکارې ماشوم دی که نه غروانکار خو تاسو پوهېږئ که نه چې رواني پسې ګرځي نو فلحال خو موسم چې کوم دی لا منفي ته نه دی تللی او ورپسې وروسته ویل کېږي چې نوره وره را روانه ده نو زه به دا وره صفا کړم بیا نورې خبرې اترې کوم بس سهار هم چې کوم دی اوس ناشته کې چې کوم دی نو یو دوه پارامې هګۍ وخوړې او یو پراټه مو وخوړه نو هغه به ځان وباسو زما مور ماته وایي ته وده نه کوې نو وده به خورې وکړې چې دا وورې صفا کړې که نه وده به چېرته وکړې وایي لوی نه شوې هسې به لوی شي لویږي خو هغه خلک چې ډوډۍ وخوري پسې چې کوم دی چکر ولې لوړ شي موږ چې کوم دی یا مزدورۍ له ځو او یا چې کوم دی نو په خپلې وورې پاکو یا د ګاونډیانو وورې پاکو دې ونې ته وګوره ګېټ چاپېره ونې بالکل داسې سپینې پرتې دي که نه او زما ګاونډی کار له هم روانه ده تاسو ګېټ چاپېره وګورئ تاسو ته به ښکاري دا هر څه او ګاډي په کې راځي چې اوس وره لري به زه د خپل ملګري ته ووایم دا علاقه خو صفا شوه ټوله که نه ګېر چاپېره به لاندې به ملګري به مې ته دروخلي اوس به راشي دې خوا دې ګاډي ته وګوره دا ورګه خو دې کې لاره جوړه کړو ځان له دومره وره شوې ده وخت کې دې کې به ځان له لاره جوړه کړو ځو راځو که نه ها چې داسې راشي اول خو سپین خان ته وګوره سپین خان چې کوم دی دا ورته وګورئ دومره وره راپې هم کته نو ډېره خو بېګا ورځېدلې هم ده او داسې به لوړ شي اوس به سپین خان تاسې راشي دې خوا به دا وورې لرې کړو او کاونټۍ والا هم ځي راځي خو اول زه سپین خان د مخې نه وره لر کوم راځئ راپسې ها نو ګورو که دا کلو شه که نه ما سره خو د دې هغه کیسه هم نشته خو دې نه چې برش راواخلو دې ته واقع دا دومره وره شوې ده دا وینې دا دومره وره ده تاسو به وینئ اوس به دا کلو کړو کل جا سیم سیم که نه نو چې دا کلاویږي که نه کلاویږي کیمرامینه ملګریه ها دې کې څه شی پکار دی زما دا شی پکار و زه څه شي پسې ګرځېدم هغه دا دی اوس دی بند جا سیم سیم که نه دا به اوس بند کړو دا بند شو د خیره سره دې خوا به راشو اوسه ملګري ته به هم چې دې خوا ما به راشي ته وګورئ تاسو که نه دې خوا به راشي به دې خپل ملګري ته هم چې دې بل طرف نو دې ته غوا کېږي اول خو به وینئ داسې وایپرې والا ټولې سم ډول خو دې کې یو خبره بله راته کومه دا وره چې کوم دی نو زه دغه سړک ته نه شم ویشتی مطلب تاسو دا سړک به ته دا ضرور ښایم دې سړک ته مونږ که دا ور وویشتم دا هم غورې قانوني جرم دی دا به سایډ ته ولي دا نه چې کوم دی نو بس د خپل کور یې دغه کوي چې کوم دی نو زما لاره یې صفایي او دنیا دې تباهي که نه داسې نه ده د دنیا به هم پکې خیال ساتي دا سړک ته غورځول هم چې کوم دی نو قانوني جرم دی د دې چې کومه جرمانه ده نو هغه جرمانه چې بیا ته ورکوې نو ټول عمر به چې کوم دی جرمانه پوره نه کړی شي او جیل دی پکې سزا ده هم ده که نه چې چا در باندې شکایت وکړو چې دوی چې کوم دی نو سړک ته وره راغورځولې ده او په هغه وره کې چا نقصان وشو نو د هغې هم ته ذمهواري بیا که نه د قانون تر مخه نو بس قانون شته او قانون فعاله دی او قانون ډېر ضروري شی دی که نه قانون چې نه وي نو د انسانانو چې کوم دی نو د انسانانو ځناور دي سوشل انیمل دي که نه خو مطلب دا دی اشرف المخلوقات کې به ته وایي که نه نو مثال دا دی چې ستا سوچ او فکر او ستا
مج او مازغه او خبرې دا ولا خدای پاک ورکړي که نه نو دا خبره نو دغه قانون چې کوم دی که قانون نه وي او تاوې ماوې نه چې وګوره زموږ دلته په امریکا کې چې کوم دی نو قانون دی قانون نه خلک هېرېږي زموږ په کلي کې وطنونو کې که څوک جرم نه کوي نو هلته قانون دومره فعال نه دی خو مطلب دا ده چې هغوی داسې کیسې دي چې هغه وایي چېرې که ما سره روانې وکړو که نه مثال په توګه ووایي چې خلک وایي چې پلاني زوی روانې وکړو که نه ماما زوی روانې پلانې به څه وي جګړې به څه وي نو دغه خبرې چې کوم دی سوشل ټیبوز او سوشل خبرې چې کومې دي هغه سړي له مخه نیسي نو زه دا ګاډي پاک کوم نو دا اوس دا وره ده او بیا د څو شېبو کې درښایم چې ما ته څه جوړ کړو صحیح ده نو بس دې به څخه مې جارو راواغسته ځکه چې ته موږ رسو نو هغه پوره پلین بس دی که نه نو بس ته چې کوم دی نو رسېدلم چې کوم دی نو کیسه دا ده چې بیا ګران شي ځان ورته رسۍ وه نو دې پسې مې جارو راواغسته جارو باندې بیټه اوس ویښه کړو که نه تماشې یې کوئ نو بس دغه کیسې دي تاسو وایئ چې مزې دي په مزو سره چې کوم دی نو مرسې هم شته ډیکې هم پکې شته ډیکې به هم پرې دا د امریکې هغه مزې دي دا غرونه که نه او چې کوم دی دا لرې نه او خوند کوي نږدې چې ولا ورځې نو دې سره تکلیفونه او چیزونه تړلي دي دا ته غوږ کېږدی که نه اړه خو موږ چې کله مې یوه منډه ویستې په دې دغه کښې چې والوتې چې دا حلوا که وره دا ترې والوتې که نه ویلې ځو چې داسې وکړو نو ته به داسې کړو که نه بس دا خبره پاکستان او افغانستان کې خصوصي ته داسې ګاډي هغې چې کوم دی نو ترپالې پرې اچولي دلته خو چې کوم دی نو بس امریکا ده خدای دې خیر وکړي اوس په نوي 500 کال له ګاډی درکړي بیا د سرکار هم واخلي او یا چې کوم دی نو څه به ورسره بله مې یو ویډیو کته یو سړي وي چې کوم دی نو 10 کاله ګاډي ساتلو بیا یې ژړل ورته خرڅه چې خرڅوی نو مونږ خو دلته سرکار 2 میاشتې له 3 میاشتې ګاډي راکړي بس جوړل هم نه شو خو ځای نه وي الله دې پکې خیر واچي د خیره دې وي وره لر کوم بیا نورې کیسې کوو ملګرو که خوښه مې که نه دا خیر وکړو دې خمان نه به یو منډه وباسو ځکه دې بره رسېدی نه شم یا به ورته درمپایي لګوم نو منډه به وباسو په اواز به دا وره واورو نورې کیسې کوو تماشې که نه نو غوږ ورته کښېږده یو منډه وباسم هغه د قیمت وره خو ټوله دننه راله ما پسې دا وره په ما مینه ده چل دی که نه جورج واشنګټن یا قائداعظم بابا را سره مینه کوله نو ښه به وه که نه یا ګاندي صاحب چې دی په نوټونو باندې دغه تصویران دي که نه هغوی را سره مینه نه کوي هغې نه مې بېغمه کوي داسې یو منډه پرې وباسو موږ کیسې بیا دغه ډرایو کې واچو کوي د خیره سره ښکاري ده که نه ښامار خو بلکل صفا شو ښامار ته وګورئ بلکل وره مې ترې والوځوله وینې نه ښکاري پرې وره راځئ اوس دې خوا دې ته وګورئ اوس به دا ځای صفا کوو چې دا ځای صفا کړم بیا به پکې ښامار واپس ودرو ټول سره مل پاتې شي ګران کار دی یار کله چې اور راورېږي تاسو خو وینئ زموږ په دنیا کې برابري ده اور راورېږي په کالام کې ده په جاپان کې ده کله چې دا اور وورېږي هغې نه پس د صفایۍ د عمل شروع شي بیا د وکیل خان د زړه نه یو الله خبري او دا خبره شي زموږ کور لا وړوکی دی زموږ کې د غټ کور او غټه ډرایوی وي ورسره بیا به هم څه کوو هغه چې کوم دی نو زه به هغه ټریکټر اخلم هغه وره والا دا صفا کوو ډېرو بېګا مې فیسبوک لایو کو نو ډېرو ملګرو راته وي چې په دې باندې روح افزه واچوه یو خبره راته کومه چې د بره نه راځي که نه په دې هوا کې چې څومره کیچنوالي څومره ګندګیري هغه د ځان سره راوړي که ډېر جراثیم وي په امریکا کې چې کله هم وره وشي یا داسې
دغه وشي نو دا سره ډېر جراثیمونه نن سبا په امریکا کې ډېر خلک بیماران دي یو خو برډ فلو ده او بله ورسره کیسه دا ده چې کوم دی نو دا وره چې کومه ده د دې کې ډېر زیات وایرس وي ځکه چې هغه د بره نه چې کوم دی ګور دا خو لکه مثال په توګه چې کوم دی نو د بره نه را روان وي په هوا کې څومره خیچنوالی دی دا سر لاندې راوړي دا مطلب دا نه دی چې دا چې کوم دی دا بس چې کوم دی نو صفا او سړی به وخوري نو دا هم غوره صحت دپاره ډېره خراب وي ما په کالام کې لیدلي خلک چې کوم دی داسې وورې خرڅوي او په هغې روح افزي اچوي نو دا هم درته یم خو خیر هلته کې خلکو ایمیون سیسټم سټرانګ دی ځکه چې پاکستان په نړۍ کې په دویم که په دریم نمبر دی چېرته چې د خوراک هایجین یا د صفایي خیال نه ساتلی کېږي نو د خلکو ایمیون سیسټم ورسره سټرانګ شوی چې د قوت مدافعیت وي خو دلته په امریکا کې خو تاسو پته راځي کوم دی نو خالص او مخلص دي نو چې خالص او مخلص وي نو هغې سره خلک بیمارېږي په دې خبره مې خفه کېږم خو حقیقت وي او حقیقت نه سړی سترګې نه پټوي نو خبرې دې سره اصلاح کېږي او کومې که داسې خبرې مونږ نه کوو نو بس ټولنه به نوره خرابوي او تباهي اړه خپلو صفتونو باندې هر سړی خوشحالېږي زه پوهېږم چې پاکستان او افغانستان جنت دی نو ډاوټ نه ځکه چې خپله خاوره خپله سیمه خپله علاقه خو مسلې هم پکې شته دا زموږ ګاونډی لګیا دی وره لرکۍ دا د خیم هغه د خپل علاقې نه ډاټسن راډک کړو او دا خبره اوس یې لرکۍ غوږ ورته کېدی که نه تا ورته غوږ کېدی واو You just filled it up or it was just there? About half of it was full. And then you And then I was sweeping and filling it up. Oh, okay. دا وی چې نیم ډکو او نیم چې کوم دی alright man take care. alright دا لګیا دی او نیم چې کوم دی ما دا غزنه راډک کو وامه چوپه کې وته دا اورم پکې ورواچو کنه نو دا کیسې دي او دا خبرې دي نو خبرې خو ډېرې او ویډیو خو که جوړو کې دي چې موږ 3 ورځې واخلو پې او ویډیو ختمه نه شي ځکه چې وره دا وره په دې علاقه کې شوې ده او زموږ دې ته وګوره شاته تاسو ته درو ښایم چې دغه کیسې زما ګاونډیان ټول ما ته ګوري دا ورته ګورې ورته دومره وره شوې ده سوچ کوئ د دې ځای نه شروع شوې ده که نه غوږ ورته کېده وینې تقریبا 6 انچې 7 انچې وره ده الموست نو دې ته غوږ کېده ما خو دا کار روان دی ما خو به ګنټه 2-3 لګي خو زه غواړم نو دا صفایي مفایي به زه کومه ټوله او د هغې نه پس چې کوم دی نو بس سپین خان به وباسم او مونږ کور کې ټول بیماران دي که نه دې وخت کې چا نزلي دي چا زکامونه دي چا څه کیسې دي مونږ یو کور کې 13 کسان پاتې کېږو ماشاءالله نو ټول بیماران دي له خیره سره نو یو هم ټیکو دا بلب چې مخامخ لګېدی دا تاسو درښایم دا یو نه دی دی د شپې نه لګي د شپې غل راشي غلا وکړي چې لړ شي بیا دې سارې مالو لګي او دغه شان زموږ د کیمرو مثال دی ورته وګورئ بره چتونه ډک دي او بس دعا کوئ خو شکر دې مړه چې کم دی نو بس چې لوبه ده روانه ده او کېږي به او چې انسان ژوندي دا مسلې او دا کیسې ورسره تړلې وي او تاسو دپاره مې چې کم دی نو ما له حکومت سرکار نوی خامار راکړی دی د دې خامار باندې مې د ویډیو جوړه کړې به ته درښیم چې دی کله راکوراله د ډبو نه یې راکوزو که نه چابي راکوله ماماګان را سره ټول ولاړو نه به درښیم انشاءالله ځکه چې تاسو ته پته ده چې کم دی نو موږ خو سرکار سره نوکري هم کوو که نه نوکري څه مطلب مزدوري ورسره کوو نو بس وکیل خان به د ناخلي اجازت لږ ورته ځان د نږدې نه هم درښیم که نه نو ما ووینې او ډېر بد حل دی او دا خبره ما واز خو صحیح درځي تاسو ته که نه نو زه بس انشاءالله ویډیو د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو او د محمد دین په شان دکاندارانو سره خامخا شریک کړئ تل وي الله په امان